السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم دوستانو چې تاسو به ټول راته روغ او جوړ یاست. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل فیسبوک د آی ډي پاسورډ بدل کړئ، یعنی چینج کړئ. که چیرې ستاسو د آی ډي پاسورډ ستاسو دوست ته معلوم وي یا تاسو آی ډي په بل چا جوړه کړې وي او هغه ته معلوم وي، نو نن زه تاسو ته د فیسبوک د آی ډي د چینج کولو یعنی د پاسورډ د چینج کولو طریقه در ښیم. نو ویډیو در پاره سره وګورئ او ویډیو د دوستانو سره ضرور شیر کړئ. چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ، ځکه په سبسکرایب باندې یوه روپۍ نه ځي او زموږ هره نوې ویډیو به د تاسو پورې اول رسیږي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو د هغې لپاره به دوستانو تاسو راسه خپل فیسبوک به خلاص کړئ. کله چې مو فیسبوک خلاص کړو، اوس به راسئ ګورئ دغه په کونج کې د درې لینه دي، دا ګورئ دغه درې لیکې چې دي، تاسو به دغه پر ووهئ. کله چې مو دغه ووهلو نو ګورئ دوستانو تاسو ته به دغسې صفحه راسي، دا به داسې لوړ کش کړي. کله چې مو لوړ کش کړو نو دلته به راسئ دا سیټینګز دی، ګوره سیټینګز اند پریویزي، نو تاسو به په دغه کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو اوس تاسو ته بل اپشن درکوي، اول اپشن دی سیټینګز، دا وینئ دوستانو تاسو به په دغه سیټینګ یعنې په دغه اپشن به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو تاسو ته دغسې صفحه راځي. اوس ګورئ اول سر کې پروفایل دی، نو بیا پاسورډ ایډ، نو تاسو به ګورئ دوستانو دا پاسورډ ایډ به کلیک وکړئ. دا ګورئ دوستانو چې کله په دې کلیک وکړو نو تاسو ته به دغسې یوه صفحه راسي. نو چې کله دغسې صفحه درته راغله دوستانو تاسو به راسئ په دغه چینج پاسورډ به کلیک وکړئ. دا ګورئ دوستانو دغه چینج پاسورډ، نو چې کله تاسو په دې کلیک وکړئ تاسو ته دغسې صفحه راځي. اوس ګورئ اوله پله تاسو ته وایي چې تاسو د خپلې آی ډي زوړ پاسورډ ورکړئ، او په دویمه خانه کې تاسو ته وایي چې تاسو نوی پاسورډ ورکړئ، او په دریمه کې هم برته نوی پاسورډ، یعنې په اوله خانه کې به تاسو د خپل آی ډي پاسورډ ورکړئ، په دغه دوه خانو په دواړو کې به تاسو یو رقم پاسورډ ورکړئ. نو زه راځم دې ته اوس د آی ډي پاسورډ ورکوم. نو ما په اوله خانه کې د دې آی ډي پاسورډ ورکړو، نو اوس زه نوی پاسورډ ورکوم. دوستانو تاسو کتلی شئ ما نوی پاسورډ ورکړو په دواړو خانو کې. بیا په دغه شنه بټن کلیک کړئ. ښه دوستانو چې کله مو په دې کلیک کړه دا وینئ دوستانو تاسو ته ښکاري دا شنه بټن وکلیک کړئ. کله چې مو په دې کلیک کړو نو تاسو ته به دغسې صفحه راواوړي. که چیرې ستاسو سره پاسورډ کار نه وکړو نو تاسو بیا دوه درې واره ور واچوئ، یعنې که چیرې ستاسو سره هغه نوي پاسورډ کار نه کوي تاسو به هغه نوی پاسورډ دوه درې واره ور اچوئ. نو اوس به دوستان تاسو په اول اپشن کلیک وکړئ. دا وینئ دوستان دوه اپشنه درکوي، تاسو په اول کلیک وکړئ او بیا به دا کنټینیو وکړئ. ښه دوستانو کله چې مو کنټینیو وکړو نو اوس تاسو ته وایي چې دغه آی ډي چې په کومو موبایلانو کې خلاصه ده دا تاسو د ګردو موبایلانو سره لاګ اونټ کوئ، یعنې چې خالص تاسو سره پاتې شي. نو هو زه غواړم چې د ګردو سره لاګ اونټ شي. نو تاسو به راسئ دوستانو په دغه اول اپشن به کلیک وکړئ. دا ګوره لوګ اونټ آف آل، نو تاسو به دې کلیک وکړئ. چې کله په دې کلیک وکړو نو ګورئ دوستانو تاسو به په دغه لاګ اونټ کلیک پسې وکړئ، اول اپشن دی. چې کله په دې کلیک وکړو نو تاسو ته به دغسې صفحه راسي. اوس تاسو د آی ډي پاسورډ به چینج شي. چې کله تاسو ته داسې صفحه راغله نو تاسو پوه شئ چې زموږ د آی ډي پاسورډ چې دی هغه چینج شو. نو نور سیټینګ نه غواړي دغه سیټینګ دوستانو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوی وي، ویډیو د دوستانو سره ضرور شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. والسلام، د الله په امان.